السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی تو. دا دو کلمې څه فرق لري، په کوم ځای کې او څنګه استعمالولی شو. ویډیو تر آخره راسره وګورئ سره د مثالونو. تاسو لپاره تشریح کوم. راځئ چې اوس درس شروع کړو. تو معنا ټول. دا تو چې دی معنا یې ټول دی، خو لیکن دا مفرد لپاره استعمالیږي. کله چې تو له کلمې څخه وروسته یو نوم یا یو نون چې راځي هغه مفرد وي او مسکولان وي، یعنی نارینه وي، نو هغې لپاره به تو استعمالو. کله چې تو له کلمې څخه وروسته یو نون یعنی یا د یو شی نوم راځي او هغه مفرد وي، نو په هغه وخت کې نو تو استعمالو. لکه il a mangé tout le dessert. Il a mangé tout le dessert. Il a mangé tout le dessert. هغې ټول خواږه وخوړو، یعنی ټول ډیزرټ یې وخوړو. Le dessert خواږه یا ډیزرټ. په دغه وخت کې تو له کلمې څخه چې le dessert راغلی دی، دا مسکولان هم دی او یو هم د مفرد دی، نو دې له خاطره تو راوړو. Il travaille tout le temps. Il travaille tout le temps. Il travaille tout le temps. هغه هر وخت کار کوي. le temps مسکولان هم دی مفرد هم دی، نو دې له خاطره tout le temps استعمالو. په دغه وخت کې تو راوړو. Tout le monde l'aime parce qu'il est gentil. Tout le monde l'aime parce qu'il est gentil. Tout le monde l'aime parce qu'il est gentil. هر یو یعنی هر څوک هغه خوښوي یا ټول هغه خوښوي ځکه چې هغه مهربان ښه دی. Il a visité tout le pays. Il a visité tout le pays. Il a visité tout le pays. هغې له ټولو هیوادونو څخه لیدنه کړې ده یا هغې ټول هیوادونه لیدلي دي. دویم تو معنا ټول. د دې هم معنا ټول دی. فرق دا دی دا جمع شیانو لپاره استعمالیږي. کله چې تو له کلمې څخه وروسته یو نون راځي هغه مسکولان وي او جمع وي، یعنی یو نه زیات وي، نو په هغه وخت کې تو استعمالو. لکه Il s'est absenté tous les matins. Il s'est absenté tous les matins. Il s'est absenté tous les matins. هغه هر سهار غیر حاضر دی یا هر سهار موجود نه وي. دلته tous les matins هر سهار. les matins جمع دی، مسکولان هم دی جمع هم دی. یو سهار نه دی بلکې هر سهار، یعنی سهار ډیر دی، نو په دغه وخت کې تو استعمالو. Tous ces garçons sont bien habillés. Tous ces garçons sont bien habillés. Tous ces garçons sont bien habillés. یعنی د ټولو هلکانو ښه جامې اغوستې دي. Tous les week-ends, nous nous reposons. Tous les week-ends, nous nous reposons. Tous les week-ends, nous nous reposons. هر ویکند مونږ آرام یا استراحت کوو. Tous ont voté pour lui. Tous ont voté pour lui.
tous ont voté pour lui. ټولو هغه ته رایه ورکړه. Tous les oiseaux ne savent pas chanter. Tous les oiseaux ne savent pas chanter. Tous les oiseaux ne savent pas chanter. ټول مرغان په سندره ویلو نه پوهیږي.